سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د پاکستان دفاع وزیر هند ته خبرداری ورکړی که د پاکستان اوبه یې وګرځولې یا یې د هغو د مخې اړولو لپاره څه تاسیسات جوړ کړل نو دوی به یې له منځه یوسي. خواجه آصف د جیو نیوز په نامه د پاکستان له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي که هند د اوبو شریکولو له تړون سره سرغړونه وکړي نو دا به د پاکستان خلاف اقدام وګڼل شي. هغه زیاته کړې له سنتاس تړون څخه سرغړونه اسانه نه ده، دا به د پاکستان خلاف د جګړې اعلان وي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي که هند داسې څه رغنیزو چارو هڅه هم وکړي نو پاکستان به یې له منځه یوسي. د اسلامي امارت مشرتابه د کابل ولایت مسؤلینو ته په جوړ شوي یو ورځني سیمینار غونډه کې ویلي د خلکو منځ کې د عدل فیصلې وکړي. اوس وخت د دې دی چې پر مظلوم رحم او پر ظالم شدت وشي. د اسلامي امارت ویان زبیح مجاهد پر خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې مشرتابه په کندهار ولایت کې د کابل ولایت د مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې ګډون او وینا وکړه. د اسلامي امارت مشر ویلي علما کرام او نیکان خلک د اجتماعي عبادت او سیاست څخه د سوونو کلونو راهیسې څخه لرې پاتې شوي دي او دنیا کوښښ کوه چې نور هم علما او نیکان خلک څنډې ته کړي او اسلامي نظام، جهاد، شریعت او حدود الله یوازې په کتابونو او کیسو کې پاتې شوي وه. خو د اټکل خلاف د الله تعالی په فضل سره اوس په افغانستان کې سیاست د علما کرامو، طالبانو او نیکانو خلکو په لاس کې دی. نو اوس موږ الله تعالی په امتحان کې راوستلی یو. هغه سیاست چې مسلمانان ترې سوونه کلونه بې برخې و اوس ورسره مخ یو نو ډیر متوجه شئ. هغه دغه راز ویلی کله چې خپل مسؤلیت په اطاعت او د شریعت د اصولو مطابق ترسره کړ نو هیڅکله به ناکامه نشي.